دنیا د ارمانونو می ویجاړه ده او زه یم دنیا د ارمانونو مې ویجاړه ده او زه یم دنیا د ارمانونو می ویجاړه ده او زه یم څه ورکه تنهایي ده ورکه شاړه ده او زه یم مننه او د ژوند تورو تیارو کې راته لار د منزل ښایي د ژوند تورو تیارو کې راته لار د منزل ښایي سپوږمۍ د څوارلسمې را تر غاړه ده او زه یم مننه او زما غزل زما د ستړي ژوند ترجماني ده زما غزل زما د ستړي ژوند ترجماني ده همدغه مې د ژوند د مضمون ژباړه ده او زه یم مننه او شعر ده چې بندي د رواجونو زنځیرونو کې د مینه بندي د رواجونو زنځیرونو کې د مینه سینه د هر ارمان مې تراړه تراړه ده او زه یم مننه او اخري مطلع د غزل چې مسروره چې د چا په وجه زنن په دار کېږم مسروره چې د چا په وجه زنن په دار کېږم هغه هم تماشې ته مې ولاړه ده د هجران شپې او دا بېلتون او داسې زور پسې د هجران شپې او دا بېلتون او داسې زور پسې زمونږ ژوند لکه مجنون او داسې زور پسې او وخت تا هم په عجیبه مرحلو واړولم وخت تا هم په عجیبه مرحلو واړولم پردی وطن ستړی ژوندونه او داسې زور پسې او یقین پرې وکړه یاره ډېر دې ژړولی یم زه یقین پرې وکړه یاره ډېر دې ژړولی یم زه لکه دانن لکه پرون او داسې زور پسې سلامونه نیکی هیلې پیرزونې مې ومنئ مینوالو ستاسو سرور مشال بنګش د خوشحال مازېګر په ادبي خپرونه کې له دوحه قطر نه یو ځل بیا در سره مخاطب یم په دغه هیله چې روغ او جوړ به او ژوند ته به تازه مینوالو د نور کله په شان نن هم په خپرونه کې یو ډیر د قدر وړ یو ښه لیکوال یو ښه شاعر سره یو مینناک انسان را سره میلمه دی چې هیڅ د تعارف محتاج نه دی راځم محترم ته په خپرونه کې هرکلی وایم مسرور افریدی صاحب د خوشحال مازېګر په ادبي خپرونه کې په پښتنه مینه درون هرکلی ښه راغلاست درته وایم تاسو هم ډېره زیاته مننه کوو چې په دومره تانګ لنډ وخت کې مو موږ په خپله خپرونه کې ټیم راکړو ډېره زیاته مننه مسرور افریدی صاحب له تاسو نه هم مننه کوم خوشحاله اوسئ کور مو ودان مسرور افریدی صاحب بلها مینوال به مو پیژني زمونږ هغه لیدونکي چې د خوشحال مازېګر په شیشمو په اول ځل ویني له هغوی سره خپل لنډه شان پیژنګلو وکړئ ډېره زیاته مننه مو خپله نومه خالد اقبال او ادبي نومه مې لقب مې مسرور افریدی دی لکه مسرور افریدي باندې ادب په نړۍ کې یو دیږم او د بوډۍ سره تعلق ساتم ډېره ښه ده مسرور افریدي صاحب یو جهان مننه مو کوم چې خپل ځان مو را سره معرفي کړو مسرور افریدي صاحب وخت مو نه نیسم د خوشحال مازېګر کتونکي هم سترګې په لار دي د خپلې خوښې سره شریک کوي د نفرتونو سلسله ده او احساس مړ دی د نفرتونو سلسله ده او احساس مړ دی د نفرتونو سلسله ده او احساس مړ دی خورا د جهل توره شپه ده او احساس مړ دی مننه د نفرتونو سلسله ده او احساس مړ دی خورا د جهل توره شپه ده او احساس مړ دی انسانیت په چا کې نشته او ګناه عام ده انسانیت په چا کې نشته او ګناه عام ده انسانیت په چا کې نشته او ګناه عام ده هیره د هر چا نه توبه ده او احساس مړ دی مننه انسانیت په چا کې نشته او ګناه عام ده هیره د هر چا نه توبه ده او احساس مړ دی زړونه د کاڼو زمونږ دیمو فکرونه جاهل زړونه د کاڼو زمونږ دیمو فکرونه جاهل څومره بې مینې زمانه ده او احساس مړ دی ډېره زیاته مننه زړونه د کاڼو زمونږ دیمو فکرونه جاهل څومره بې مینې زمانه ده او احساس مړ دی ولې مو ولوېدې شملې زمونږ ګناه څه ده ولې مو ولوېدې شملې زمونږ ګناه څه ده ولې سرتوره پښتانه ده او احساس مړ دی مننه ډېره مننه او اخري مطلع د غزل چې څومره عجزه شوه مسروره پښتانه مینه څومره عجزه شوه مسروره پښتانه مینه د رواجونو کیسه مړه ده او احساس مړ دی ډېره زیاته مننه دا ولې او دا څنګه پښتانه وو او پراته وو
دا ولې او دا څنګه پښتانه وو او پراته وو دا ولې او دا څنګه پښتانه وو او پراته وو لمبو کې اندامونه یې پراته وو او پراته وو واه 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 مسرور جانه ډېر ښه دا شعر هم یو ډېره مننه دا ولې او دا څنګه پښتانه وو او پراته وو لمبو کې اندامونه یې پراته وو او پراته وو ډېره زیاته مننه او شعر دا چې غیرت به مو د پښو لاندې کېدلو چې دا ولې غیرت به مو د پښو لاندې کېدلو چې دا غیرت به مو د پښو لاندې کېدلو چې دا ولې بیا هم د بېغمۍ په خوب ویده او پراته وو ډېره زیاته مننه او دا بیا واله کسره جوړه کې پیغله کونډه شوې دا بیا واله کسره جوړه کې پیغله کونډه شوې توی شوي په دا لاره کې رانجو او پراته وو ډېره زیاته مننه دا بیا واله کسره جوړه کې پیغله کونډه شوې توی شوي په دا لاره کې رانجو او پراته وو مننه او د مور او د بابایو په لاس کې تصویرونه د مور او د بابایو په لاس کې تصویرونه په اوښکو د یتیم واړه لواندو او پراته وو مننه د مور او د بابایو په لاس کې تصویرونه په اوښکو د یتیم واړه لواندو او پراته وو او غزل مطلب ده چې مسروره نن مې ولیدل واړه واړه لاشونه مسروره نن مې ولیدل واړه واړه لاشونه مسروره نن مې ولیدل واړه واړه لاشونه مسروره په معصومو وینو سره وو او پراته وو واه 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 مسرور جانه ډېر ښکلي او ډېر په زړه پورې مینهوالو دا و مسرور افریدی صاحب چې ښکلي او خوندور کلامونه مو ترې واورېدو یو نړۍ مننه کوو کور یې ودان مسرور افریدی صاحب په اخره کې به د خوشحال مازېګر کتونکو ته څه پیغام ورکوئ د پیغام په هکله به د حساس مبین حساس افریدي صاحب دا شعر درته ډالۍ کم او ټولو مینهوالو ته دې هم ډالۍ وي چې درته خبره کوم زه د زړه نه درته خبره کوم زه د زړه نه محبتونه کوه ښه د زړه نه واه 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 مسرور افریدي صاحب ډېره مننه مو کوو خوشحاله اوسئ کور مو ودان چې د مسافرۍ په دومره ستړي او مصروفه ژوند کې مو زموږ خپرونې ته وخت ورکو کور مو ودان بیا مو مننه کوو ډېره زیاته مننه تاسو هم ډېره زیاته مننه کوو الله عزت در نصیب کړي مننه خوشحاله اوسئ کور ودان مینهوالو دا و مسرور افریدی صاحب چې ښکلي کلامونه او ښکلي پیغام مو ترې واورېدو ډېره مننه کوو خپل ګران ورور مشال بنګشتاور کې اجازه چې چېرته هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان